زموږ د نن موضوع دی د غني خان شاعري. غني خان موږ ویلی دی، ژوند مې ویلی دی، پر شعرونو باندې هم د آزاد نظر اچولی دی. غني خان بنیادی طور د نظم شاعر دی. غني خان په پښتو ادب کې ځان ته یو جلا اسلوب لري، یعنی په انګریزي کې سټایل ورته وایي. د ده چې کوم سټایل دی په شعرونو کې، دا بیا په پښتو ادب کې نه شاته سته نه مخته بیا چا داسې فالو کړی. بس د ځانګړی شناخت په دې حواله درلولی دی. د خپل شعرونه په خپل ځاني بهیرونو کې، په ځاني اوزانو کې، په ځاني نظمونو کې وډلی دي، موږ ته یې ایښي دي. ډېر شعرونه د ده په نظمونو کې تاسو به یې وګورئ، د نظم سټرکچر چې وي، هغه کوم چې موږ د نظم قسمونه ویل، په هغه کې به د ده نظم فټ نه راځي. یعنی د ډېر آزاد خیاله نظمونه جوړ کړي دي. د خپل ځان خیال ته پابندي نه ده یې. ما تاسو ته همیشه ویلي چې شاعر ته پابندي نه ده پکار. د ګوبي ګل یې پکار دی، وټې به ورته سمویه، ګل به نه پرېښیه. نو غني خان په دې فارموله باندې خپل شعرونو ته کومه پیمانه چې ایښې ده هغه ډېره خوندوره ده. یعنی د هغه کوم نظمونو چې فارمولې دي اصولي، هغه یې نه دي فالو کړي. د په نظمونو کې څوک څنګه لیکلی دي، څوک یې څنګه لیکلی دي، څوک یې څنګه لیکلی، خو اوزان بهر دا څخه نه وځي. هم شعر دی، هم خوند کوي، هم خیال پکښې دی. نو د غني خان نویوالی جدت دا دی چې د غني خان په شاعري کې داسې نظمونه سته چې دا په پښتو ادب کې تر ده له مخه ډېر کم لیدل کیږي. مثلا چرګ، پر چرګ باندې نظم دی. اوس بیا زه تاسو ته ووایم لنډی چرګ، موږ ملا چرګاک ورته وایي، لیدلی مو دی. هدهد سي ورته وایي په عربي کې. په قرآن کې کیسه ده، په سر چې تاج ولاړ، پر دې باندې نظم دی. په ماشي باندې نظم دی. ماشي خو پزه نه، موږ مچرچ ورته وایي، غوماسي، هر ځای لګیا دی اپریشن کوي. نو دا ته د شاعرانو ګسه پام کېږي نه. نو د غني خان د ژوندي یا د جدت رنګ دا دی چې د په پښتو ادب کې داسې موضوعات ته پام سوي دي چې تر دې له مخه چا نه دي پام سوي. پر مچر باندې، په ملا چرګک باندې، دا ملا چرګک کېدای شي بل شی وي، لنډی چرګ دی بل شي ته وایي، خو ملا چرګک باندې جلا عنوان باندې بل نظم سته. په مژه باندې نظم سته، مژه خو مې لیدلې، مژه څونې خالي راباسي. پر مچ یې نظم سته، پر مژي یې نظم سته، پر کوتره یې نظم سته. داسې موضوع نسته. په کارګه او په بوبل یې نظم سته، پر چمجي یې نظم جوړ کړی دی، پر چندخ باندې، چونګښه چې موږ ورته وایي، پر چونګښه باندې نظم، کارغان او مرغان، دا د هر نظم خپل عنوان دی. نور چې د ده له چا سره خبرې دي، دا موضوعات دا په پښتو ادب کې د ده جدت په دا برخه کېږي چې دی نوی خبر نوی خبر کوي او موږ تېږدي. نو دا به تاسو نه هېروئ چې د غني خان دا د همیشه ژوندي پاتې کېدو وجه هم دا ده چې دی ډېر ناشده انداز لري. واورئ، یعنی ته به دا شی پکې محسوس کوې. خان لالا د ده یو نظم دی. خان لالا ما او تا ښي، پښتانه ښي ښه. نو خان لالا څه کار کوي؟ بچ شي عالمه لرې شي لوی ایټم بم را روان دی. سمه ده. خان لالا مې غزاله ځي ترخ کې چلم را روان غزاله دی دلته په خپل څنګ کې په تخر کې چلم هم راخست خپل ګډومس کې. بچ شي عالمه لرې شي خان لالا جهان او جنت ګټي، خېټه یې مخکې ځي دی ورپسې سم را روان. خان لالا دونې ګډه کړې ده، هغه له مخه را روانه ده، دی باد کې په پسې ده. نو ګورئ سټرکچر یې هم درښیي د خان لالا. لاس کې یې سره د بل د لاس، بل چا ورکړي. زړه کې یې حرص حسد کینه، خان لالا ښي. سترګې یې ډکې د تمو دي، هیله یې ده چې دا به څوک شی نه کړه، دا به یې نه کړه، تم هم پکښې ده. سور په ستم را روان دی. نو بیا وایي بچ شي عالمه لرې شي نوم د ګلاب ګونګټ اخلي، ګوره رکیب په سر ایښی شال د صنم را روان دی. انداز ته یې ګورئ، د غزل یا د نظم رنګ ته یې ګورئ او هلته فکر بیا څنګه خوند کوي. دا خبرې شاته نسته. د ده په جدت کې دا تر ټولو کمال دا دی چې د ده کوم انداز چې دا بیا چا د ځان هم نه کوي، دا یې کړ پاتې سو. ګوره د شیرین پلار ته ماته پیشې د فرهاد کوي، خان لالا می شرمیږي نه ما ته کیسې د جهاد کوي.
دا څه یې خان لالا په خپله نه دی برابر بل پر سمه لار برابروي نو دا نشي کېدی. دا په پښتو ادب کې د دې نظم دغه رنګ چې دی دا موږ صرف په غني خان باندې پیژنو. غني خان پر چرګ نظم لیکلی دی. وایه وراست چرګ ته څه وایي؟ چرګ یې څنګه کتلی دي؟ وایي خوراک کوي د سپي او مسلې د ملایان. ټیک سو؟ د چرګ خوراک د سپي دی که نه دی؟ بانګونه د بلال او لنګوټې د چنګړیان. بلال چې ډېر اذانونه کوي د ده هم هغه رنګه کار دی ګرده ورځ اذانونه دي. لنګوټې د چنګړیانو نم نه دي. پرتوګ د یاره نسته او شمله نیغه د خان. یعنې شل ښځې دې ساتلې خو سحر وایي اذان. یعنې د چرګ سرسونې چرګې ګرځي نو د شل ښځې ساتلې سحر وختي بیا خپل اذانونه کوي. نو ملا هم دی ګوا په جنګ کې بهادر او مستانه لکه چنګیز. چرګ ښیي یعنې جنګېږي چې بیا دی لکه چنګیز خان ډېر زړور دی. په مینه کې بې شرمه بې پروا لکه انګریز. چې مینه کوي بیا تر انګریز په خوا دی. پر چرګ باندې کمال کوي دا سړی. اواز د پخړو دی او انداز د مسټر. سمه ده؟ مسټر څنګه روان دي په ځان څنګه ګوتوي دیم څنګه روان تاسو چرګ لرئ دی څنګه په نخرو ځي. ښه اوس دا ته د چا پام کېږي؟ د دې وجه دا ده چې غني خان انګریزي ادب ویلی دی. انګریزانو شعرونه هغه ټول دا شاید هغه په نیچر کې هر څه ته ګوري بیا شعر جوړوي. نو هغه اثر چې دی دا دلته په غني خان کې پروت دی او پښتو ته راوړی. انجام د آخر تیغ دی ای مجنونه د ډیران. آخر انجام د چرګ چیش دی تیغ چاړه یو ځای به حلاله شي. یو ورځ به وروستی بانګ وکړي ډوډۍ به وکړي خان. بس ته به آخري اذان وکړي او خان صاحب به ډوډۍ وکړي تا به فارغ وي. دا رنګه خبرې چې دي دا موږ ته په غني خان بغیر بل چاغه ماشه ښیي. موږ مچر ورته وایو. وایه ورئ د ماښامه تر سبا سرنده کله سرنا. کله سرنده غږی چغه که کله سرنا راته وایي. پینه پینه پنګه پنګه هم خوړل کړي هم وینا. سپک به وخیزي په تول دو دانو سره د غوښتو خو هاتي ستا د ګزاره ځان کړي پټ په خټو بوختو. غاټ پیل درځه ویرېږي دو خون کښنی زهر یې ستا له ګزاره هغه منډوي یو ځای ځامټی. پچکارۍ دې وي تل ډکه ستن دې همیشه ډکوي. وی هر چاله انجکشن دا د انجکشن هر چاته لګېږي. ته به وې ستا باباجي و د نوشار سیول سرجن. د نوشار بازار ښیي هلته د علاقه ده. نو مچر ته یایي هر چاته دا څنګه سرجان لګی ستنې لګی لکه ستا پلار چې د نوشار سرجن و یا سیول سرجن. د میږي هومره کوپړۍ کې دی هم خلسته هم خړتم دوخن خاصیت دی هر شی په دغه کښې دی. کمال کوي دا سړی. اوږدې پښې دي د جولا دي نرچوکی وزر د ډم دونې اوږدې پښې دي. جولا پزه نه دا په دغه کې موږ نن ورته وایو دا ځالۍ چې جوړوي انکبوت په عربي کې ورته وایي. قرآن دا ځالۍ چې جوړوي قرآن پاک کې د دې ذکر راغلی دی پوره صورت په نامه دی. نو دی وایي پښې هغه رنګ دي طبیعت یې هغه رنګ دی. اوږده ډونګه د ډمبري بد دي نسته په لاشه کې واړه زهر دي راغونډ دي د وکیل په شان په خوله کې. د وکیل رنګه خوله ده بس خالي زهر پکښې دي. څه وویل هغه یې وویل. نور همغله د جهان وي د مال د فصل غله. وینې د جهان غله چې دی هغه مال غلا کوي فصل غلا کوي. و نو د ده په باره کې څه وایي ته زما د ژوندون غلې زما وینه ستا خواړه. یعنې زما وینه خورې بل کار دی نسته. په زړه سخت یې د یزیده د ګلام په شا وړوکی. زړه دې تر یزید سخت یې اولته د ګلاب رنګه کښنی شه. نو سر تر پښو سوری کړي هر سوری کې افت پوکې. یعنې هغه مچر سړی وخوري هغه پړسږي هم نو خلک سروي کې بیا پوکل هم پکې وکړي ویم پړسی چې زه راسم ستومانه په کټ پرېوځم بې اختیاره ته به نه وې تا ته غورۍ چا د پولاو کښې شوه تیاره. یعنې تا ته بس دی د تیاره کړایي درته کښې شو یو دم رالې زه یې کټ له نه یم راغلی ته بیا پسې راورسېږې لکه چا ته چې تیاره کړایي کښېږدې بس ماما خو لګیا کېږي یو ځای. نو ټک مې وباسې د غوږه پوست بالښت ته رسېدو کې بیا ټمرۍ خپله شروع کې په نرو پردو کې ستا په تمه ګزار وکم ځان له څټ وسوځومه. دا ګوره دا څنګه د مچر سړی وخوري څنګه حال یې جوړ کړی. ته مې شاته سرندې وې زه غوږونه ګرومه. ته خپلې باجه راته وایې زه په غوږ لګیا یم ګری مې خورم ځای د خوړلی یم
یو بلا یې سره سرمه که ریشمین شانې ماښام وای سور ګلزار او شین چمن وای چې یاران وده په ویښه نشه شوی په دیدن وای په سرو شو د لیلا کیږدې پلیت وږی د سپي داړه لیلا وخ او ویش شروع کړې خوار مجنون پرېږدې ولاړ دونې غټ نظم دی په مچر باندې لګیا دی دا ګرده کیسه وموږ ته کوي دا په وخت تاسو نه دی اورېدلي د ده انداز څنګه خوندور اوس دا کب نظم دی او سټرکچر یې راواخه بس دا مکفا نظم دی صرف وینې ځای په ځای معرا نظم آزاد نظم لیکي هېڅ پابندي نه کوي نو د ده انداز چې دی دا هم دغسې دی په ملا چرګک باندې چې کوم نظم دی 2-3 شعرې واوري زیړ دی کمیس دی خړ دی خشتک دی شمله دی نیغه ده او کوټ دی برګ دی ټوله ورځ کنې کنې په ځان مینه چې خواري چینجي پسې کنده کوي نه چې چیرې ولاړې خپل چمجان خورې خپل کار کوي بس نو څه نمونه یې څه نمونه یې هار شی بیان کړی ملا چرګک نومي نظم په خپله یې کتلی سئ خوند پر واخلي پر دغه شاعر باندې یو 2 بنده بیا بل شعر درته وایم عنوان یې په خپله پکې ولټوئ زه نه را تکراروم تور شامار منجیله پروت دی د خمار په خزانو د پرون غلام باچا دی د سبا د لیونو د پرون غلام باچا دی د سبا د لیونو پوهېږئ هر پښتون د ویرې ریپې ورک شو نوم د پښتنو د سرو سترګو غیرت وچ سو همت ورک سو د سینو اوس نو دی په څه غږېږي خپله یې ولټوئ عنوان یې لیکلی دی خو زه نه تکراروم دی وایي ای پښتونه ما ګڼلی د انسان په شان کمال ستا بې سره سر کې نورو ستا په توره کې هلال ستا بې سره سر کې نورو ستا په توره کې هلال ستا په مست حیوانیت کې د دریاب د چپو زورو ستا په زارو کې زمزم ستا په قهر کې جلال پښتانه ته ګډ دی یو زمانه ور یادوي ما به وې د زمري ظلم نه دی د ژوند شان دی ما به وې عقاب خیشته دی چې د باز ښکارې ارمان دی ما به وې چې کله کله ځکه ته بې رحمه اور سې چې روان ستا په ځیګر کې سور د ننګ غرور طوفان دی دا بیا نظم دی غږېږي و پښتانه ته خپلې زړې خبرې ور یادوي د اوسني ژوند نقشه ورته ږدي چې اوس ستا کم کرکټر دی او پخوا څنګه وي دا یو شی له پښتانه سره شیر کوي نو ډېر د زور فکر نظم دی دا تاسو ویلی سي یو نظم د دغه ډېر مشهوره دی ای د لیونیانو نیکه د لیونیانو نیکه سره بیس روان دی اوس راوښیه ښه نو پوښتنې کوي بیا هغه جواب ورکوي اوس یې واورئ ای د لیونیانو نیکه لمونځ ښه که مستي ښه ده لمونځ ښه دی که مستي ښه ده ښه حسن جوړېدل ښه دي که حسن پرستي ښه ده حال ځینې کوي وې ښه ده مستي ښه ده هغه جواب ورکوي د خو پوښتنه وکړه ګورئ د ده په نظمونو کې ما تاسو ته ویلي مکالمه نګاري هم راځي 2 کسان سره غږېږي دی نظم خو زړه پاک لکه آینه غواړي دا دریاب ازمول د سمندر غوندې سینه غواړي هغه پوښتنه کوي وایي نیکه لمونځ ښه دی که مستي ښه ده حسن جوړېدل ښه دی که حسن پرستي ښه ده دا خو 4 سوال یې پرو اوس هغه څه ورته یې وایي وې ښه ده مستي ښه ده یعنې خو زړه پاک لکه آینه غواړي زړه به دې پاکي په زړه کې به دې عیبونه نه وي چمونه به بیا نه کوي په مستی کې دننه دا دریاب ازمول د سمندر غوندې سینه غواړي دا مستی هم هر چا کې که پیدا شي له ډېرو خلکو څخه ځان ورک سي ډېر ناشودي کیسې کوي چمونه کوي نو ځینې خلک مستی هم راسي پرم سي بیا هم برداشت لري نو خبره هغه سوه که نه سوه حسن جوړېدل د بنده عشق د کمال دی تور د غم دریاب کې سرخ خمار د وصال دی ای زما بچیه د جانان مینه لاشه ده نوم یې ښکلی لاشه دی جلوه یې رنګینه لاشه ده د جانان مینه هم ښه ده ویې که لیکن ځان برابر ورته ساته داسې هم نه دی بیا پوښتنه ده ای د لیونیانو نیکه مار ښه دی که ملا ښه دی ښه نن مې ډک له زارو که زړه ډک مې د بلا ښه دی ای زما بچیه وې ډیران لره انګار ښه دی مږی له پیشو ښه ده سمه ده او چندخې له ښامار ښه دی هر شي ته خپل شی خدای پیدا کړی غم یې مه کوه تا له لیونتوب ښه دی مستي ښه ده صحرا ښه ده چاله تعاون ښه دی چاله سوری د مولا ښه دی تعاون یې وبا د بیماري ده چې له مخې باسي نو دی وایي چاله بیا هغه ښه دی چې له مخه ووځي او چاله بیا سوری د مولا ښه دی ژوندی وي ښه دی په دې پوهېږئ دا د دنیا رنګ دی دا دنیا رنګینه لاشه ده زیړه ښه ده توره ښه ده تکه سپینه لاشه ده
دنیا ښیي چې هر رنګ پکښې وي ښه خوند کوي. ګورئ دا رنګه شعرونه په پښتو ادب کې له دغه سړي په چپ نسته. سمه کیسه روانه ده، د دنیا ګرده نقشه درته ږدي، دلته بیس روان دی، هلته شعر روان دی، دا شاته نسته، مخته هم نسته. برخه د مجنون ښه ده که برخه د لیلا ښه ده؟ بیا پوښتنه ده. وی ای زما بچیه، بیا ورته ای د لیونیانو نیکه حسن که بلا ښه ده؟ برخه د مجنون ښه ده که برخه د لیلا ښه ده؟ سړی عاشق ښه ایسي که معشوق ښه ایسي؟ ته پر چا مین ښه که څوک پر تا مین ښه دی؟ کم حیثیت دی خوښ دی؟ اوس هغه څه جواب ورکوي، وی ای زما بچیه د دلبر د خولې هوا ښه ده. یعنې یخه نرمه لاشه او تیزه ګرمه لاشه ده. دا خې درته وویل. تاو د مخ د یار لوپټه سره رنګینه لاشه ده. په مخ چې د ښه سور دسمال غوړولی دا بیا ډېر خوند کوي. سره لوپټه ښه زیړه ښه ده، توره ښه ده، تکه سپینه لاشه ده، یو رنګ هم نه پرېږدي. له لیلا سره هر شی خوند کوي، کې ژړ ټیکری اغوستی وي، کې سور اغوستی وي. ښه نو ای زما بچیه حسن ښه دی هم وفا ښه ده، برخه د مجنون ښه ده هم برخه د لیلا ښه ده. دا شان د بل چا نه دي. دومره ښایسته شعرونه، دومره ښایسته انداز. نو بل ځای بیا وایي ښه د فقیري نیکه که ښه ډېره دنیا ښه ده. یعنې فقیري ښه ده که دنیا ښه ده؟ پوښتنه ده. ګل د صنوبر ښه که کلا د محبوبا ښه ده؟ اوس نو بیا وایي وی ای زما بچیه سور عقاب له د غره سر ښه دی. دا ډېر لوړ چې ګرځي هغه شاهین نه دی عقاب، هغه لا د غره سر ښه دی، هلته صحیح دی. ګل د صنوبر له ښه او ګل د صنوبر ښه دی. صنوبر خو مې لیدلی دی، دا زموږ ځنګله زیارت ګرد په ډک دی. نو ګل که په دغه کې پیدا شي ښه دی او که دا په ګل کې پیدا شي ښه دی. دا دواړه بد نه ایسي چې هر څنګه وي. ګوري جام له کلاري او سمندر له طوفان خوند کوي، سترګو له مستي خوند کړي او زړه له ارمان خوند کوي. او نو ای زما بچی فقیری ښه که دنیا ښه ده؟ تخت د سلیمان ښه دی، جونګړه د عیسی ښه ده. کمال کوي دا سړی. وایي دا ګډ ښه دي، بد نسته کی. د دنیا ښایست در ښیي، دنیا ډېره خوندوره ده، خالي ځان ورسره پوول غواړي. بیا ورته مشره لیونیه وزیري که جیلخانه ښه ده؟ ښه مې خپل لروکی دی که کرز توپخانه ښه ده؟ اوس نو بیا وایي ای زما بچیه یار ژړولو له سارا ښه ده، تخت د رقیب ښه نه دی، ټکوری د لیلا ښه دی، دوست د یزید ښه نه دی، شهید د کربلا ښه دی، واک چې یې د بل وي د دې د نر نه زنانه ښه ده. نو ای زما بچیه وزیري نه جیلخانه ښه ده؟ دواړه واره نه خوري. واک چې یې د بل وي د دې نر نه زنانه ښه ده. زیاته تاسو چورت پرواسونې واک لرئ. نو دا نظمونه چې دي دا په پښتو ادب کې صرف د غني خان په برخه سوي دي. انتهایی د لوړ معیار شاعر دی، انتهایی د لوړ سوچ سړی دی. د خوشحال بابا د پاره د نظم دی. وایي خوشحال خټک ته، خوشحال خټک ته دی څه پیغام لري چې یو سړی تیر سوی دی په پښتنو کې. اوس پښتانه څرنګه دي؟ نو څه وایي؟ د خټک لویه خانه د همه پښتون سرداره، ای غمګیره د غمجنو د پریوتو مددګاره، حجره چې ته یې خان وې کاروان چې ته یې میر وې، حجره په ورانېدو د کاروان دی بې مهاره. اوس یو شی نه ستا شان ختمیږي. ستا په اوښکو زرغون سوی، ستا په وینو پایېدلی، هغه باغ لوغړن پروت دی بې بلبله بې بهاره. تاسې خواري کښلې وه باغ دې جوړ کړی، هغه اوس نه بلبل لري نه بال لري. پښتنو بیا خراب کړی دی. بیا د ننګ توره تېره کړه، بیا ننګیاله دا دیره کړه، ښه رضا مرور خانه شه په خوله دلګیر سالاره. په دې پوهېږئ دا شان چې دي د ده په شعرونو. وایي یو وار بیا راسه، یو وار له موږه خوشحاله سه، موږ بیا تاسې کوم همت راوکئ موږ ونه ساتله، له موږه بیا خرابه سوه. دا ډېر کله انسانان چې دي تاسو به لیدلي د پلارو د نیکه ګټلې دنیا چې وي هغه تباه کړي، د پلارو د نیکه جوړ کړی کور تباه کړي. نو د دې سړي انداز چې دی د پښتو ادب ډېر ښایسته انداز دی. د ده په شعرونو کې ښه خوندوره رواني، ښه خوندور انداز. زه ګسه یو غزل درته ووایم. دغه سړي په نظم کې ډېرې غزلې نظمونه لیکلي دي، خو غزل هم یو دانه دانه لیکلې ده. غزل یې واورئ. د رنګ په جام کې طوفان پورته سو، د غم د خوانه دوران پورته سو، جام سوی رنګیني سو، مستی سو، غمونه ختم.
جلال جمال د کمال خاورې سو راز د ګلزار نه حیران پورته سو د هلال رو د ماښام غم لاړو د شپې د شونډو اذان پورته سو وصال د یار د مخ رڼا یوړه تورتم کې ډوب سو روشان پورته سو هغه زه چې ډېر پر مینو ما ډېر چې ښایسته ښکاره کېدی او ډېر خوند چې راکولی اګر ورځ چې رانږدې سو خوند یې لاړ حال حیل یعنی هغه جستجو نه ده هغه ښه شی دی که د شی پیدا کړي خوند یې ختم سي کشني چې مرغۍ نه وي په لاس ورغلی ډېر په خوشحاله چې مرغۍ په لاس ورغله نو بس د هلته یې پانسۍ کړي په لاس کې ټینګ نیولي پر دغه ګران یې هغه ځینې مړه سي هغه ارمان یې ختم سي دلته کار هم خراب کړي نو دی وایي د وصال د یار د مخ رڼا یوړه ښایسته مخ چې و زه چې پر مین وم ما ده چې ملاقات سره وکړې رڼا ختم شو هغوی نږدې راته ودرېدې ښه هغه لیلا ده زه چې ډېر پر مین وم رڼا څه سو نو وایي تورتم کې ډوب سو روښان پورته سو تیاره پکې راغله روښاني ختم سو ګورې دې کې ډېر غټ پیغام دی دانې چې زه کوم شي ته ورسېدم بیا هغسې نه دی دا د دنیا هر شی چورت پر وواست چې ته پر کوم شي مین یې کړي پیدا کړي هغه قدر بیا خوند نه کوي هغه چې پیدا کولو کې جستجو د خوند په دغ کې دی میر تکی میر وائی انکار کی سی خوبی اقرار میں کہاں ہے دا اردو مشہور شاعر میر تکی میر وائی انکار کی سی خوبی اقرار میں کہاں ہے بڑھتا ہے ذوق غالب اس کی نئی نئی پر وائی دا انکار رنگا خوند پا اقرار کی نستا ماما دا شای با نکیرا یا نو زبیا ورته وایم ماما دا شای به نه کېره دی بیا زه به بیا ورته وایم خوند کوي که ما ورته دا شی راکړه دی ها بس خوند یې لاړ بڑھتا ہے ذوق غالب اس کی نئی نئی پر دا زما ذوق چې دی دا چې ډېرېږي دا په نئی نئی باندې د نه نه راته لري کې راکړي خوند یې لاړې خبره دغه ده که نه ده چې پر چا مین وم خوند یې کوو چې رانږدې سو خوند یې ولاړی ښه جنون د ګل غرور سرور په مقبره کې خاوري جنون د ګل د ارمان پورته سو مسکی جانان د خپل غرور نه ورک ګلاب د خپل نظر نه د ارمان پورته سو ګوره موسی د کوه تور په خوا ساقي حیران او پریشان پورته سو زما د سترګو تلوسو یوړه د ګل د سترګو ارمان پورته سو له دې څخه تاسو د غني خان د فني بصیرت د مطالعې اندازه کولی سي یعنی دا سړی عالم دی په قرآن خبر دی په معاشره خبر دی په پښتنو خبر دی په تاریخ خبر دی او په هغه حالاتو خبر دی چې هغه د په یورپ کې لیدلی دي نو دا ټول په یوه ځای دی تا ته په یوه مصره کې ږدي د دې دا مطلب دی چې دا سړی شاته ډېره پوهه لري تا ته اشارې کوي ځکه خو غني خان ګران دی د هر سړي سره نه په خلاصېږي چې د انداز چې دی له علمه ډک دی د خبرې له علمه ډک ته به خامخا په دې خبرې چې کوه تورو د موسی څه تعلق دی بیا په دې شعر پوهېږي ښه ګوره موسی د کوه تور په خوا ساقي حیران و پریشان پورته سو ټیک سو ته به په دا کیسه خبرې چې موسی څه کړي په کوه تور کنې په دې شعر ته نه پوهېږي دغه تلمی وایي تلمیحات چې کله شاعران بیانوي نو بیا ته په شا خبرې بیا ښه خوند کوي جانان یې شخ د ګل په سترګو کې که خزان سو خاورې جانان پورته سو او رڼا چې واغوستې جامې توري غني له جامه خندان پورته سو داسې انداز چې دی دا په پښتو ادب کې د یوه شاعر په برخه سوی دی د جدت چې دی د نویوالی دغه انداز دی چې ژوندی ساتي دی چې به همیشه په پښتو ادب کې په لوی نامه یادیږي هغه دغه نویوالی دی دغه جدت دی چې نه شاته سته نه د انداز سته نه فکر سته نه د نظم چې کوم د وزن پیمانه ساتلې ده دا د بل شاعر په برخه سوی ده صرف ځانګړی ولاړ دی او ځانګړی شناخت دی او زه همیشه تاسو ته وایم که په دنیا کې ځان ژوندي پاته کوئ نو خپل شناخت جوړ کړئ د بل پیشې مه کواستی د بل پیروکاري مه کوئ بیا به په هغه پورې یادېږي چې خپل ځان ته ځانګړی شناخت ولرئ بیا به م خلک یادوي پوښتنه کولی شي د غني خان پر شعر باندې ګرد نظمونه دي غزل یې لږ لیکلي دي نظمونه یې بیخي ډېر دي صحیح دي دا کلیات کې دا عنوانونه ګوري ما تاسو ته ویلي چې عنوان چې دی هغه د نظم عنوان وي نو تاسو فهرست وګورئ دا به ګرد عنوانونه وي له دا ځای شروع کېږي دا هر موضوع چې ده ته غواړې د پر هغه باندې نظم لیکلی نو دا ګډ نظمونه دي ځای په ځای به لیکلي غزل یعنې غزل نو د دې دا مطلب دی غزل یې هم لیکلي غزل بیا عنوان نه لري
نظم عنوان لري او دا ګرده خبره په دا یوه شي باندې لیکل سوي نو دا د ټوله شاعري چې ده زیات رنګ چې دی هغه نظمونه دي. بله پوښتنه نصیب الله باندې